مار یا د هغه مشر په خبرو کې څوک خبرې وکړي او داسې یو قاطع فیصلې به یې کولې. هغه ټول لاړ پردېس وروره، ټول مړه سوله. خبرې زه خو چې ګورم خبرې موږ ته هېڅوک راپاتې نه دي. داسې مشران هغه تاسې به کدې خبرې دغه تاسو دغه ته اشاره وکړله که نه وایو دې د بعضې سپین ږیري به په مجلس کې ناست سپینې سترګې به یې نیولې هېڅ به یې نه ویل ورسره. هغه بیا دغسې خلک ولو ما خو سترګو مجه یې پېژندلي ول، هغه داسې ډېر قرآنخوره ولو، ګټې به نورې کولې، دوی به بېجایه قرآنونه خواړه ورته لاس لاړ یې ورسره چې بس دوی به مقصد دوی به خپل دغه به پکې کوت هغه خپله فیصله خوشحالي او ګټه به پکې کتلی سله کوم ورسره په دې کې نه اوس مقصد یا د حق طرفداري وکړي یا عزت سته پکې یا نه سته پکې. اوس یو تعداد کسان موږ رښتیا درته وایم دلته خو ضرور نه دي که نه څه زه د چا دا وکړم، خو بعضې دلته تکړه تکړه مشران په ګوره په دغه کیسه جبارخیل صاحب په دا سوشل میډیا ته ټیک ټاک ته ګوره ډېر لیکوالان به راځي، ډېر دغه تکړه تکړه خلک به راځي، ډېر پوهان به راځي ورسره. خو لغونه دي ما دا په حیث یو افغان دا یوه ګیله ده چې ورته وایم تاسو دا دونه درس تعلیم چې مو کړی تاسو ولې په ټوخلو پاته یاست؟ دا نسل کومې خواته روان ده؟ دا ځوانان دا پیغلې کومې خواته روان دي؟ څنګه تاسو خپل حق نه د اواز نه شئ پورته کولی؟ دا خو د تاسو خپل مسلمانان ورونه دي که نن بې لارې دي، شاید کېدای سبا په لاړ شي هغه خپل مسلماني او افغاني حق خو دې ادا کړه، دا زده که نه ده؟ والله دې په ادا کړي شي، هغه چېرته ادا کوي چې ادا کړي خو خبره ختمه وه. خبره دا شی ده. وعلیکم سلام د ملګري سلام. پردېس وروره زه پوهېږم خبرې موږدې سوې خدای دې وکړي سبا بله ورځ بیا بنډارونه کوو سره، خو یو کار به کوئ چې ما سره به دلته په لایف کې پاتې کېږي چې زه کله لایف راځم او ما به دې ته نه پرېږدي درنه احساساتي سم بې سیسټمه سمه، کله کله امام بیا ګیر ورته کار پرېږدي. خو خبرې چې دغسې لایف کنټرول شي، خبرې زه تاسو سره ټولې خبرې د زړه شریکوم. زه چې د کوم څه لپاره راوتلی یم دا ټولې خبرې د سره شریکوم. که نه ما ته د ډېرو تلویزیونو والا ویل چې جبارخیل صاحب موږ غواړو تاسو سره خبرې دلته هغه وکړو دا پروګرام وکړو، مطلب موږ غواړو چې تا تعقیب کړو، ته څه حساب ده؟ ورته مې یاره ښه پوخ یم، تعقیب کړی یم، ضرورت نشته، ځکه یو کلیوال سړی یم، د زړه خبره مې په خوله ده، چا پورې تړلی نه یم. وروره یو ښه مفکوره ښه فکر سوچ را سره شته ده، خیر د هغه مه کوئ. نو ما د چا غږ راځي خو نه پوهېږم څوک ده. زه پردېس وروره د ما خبرې د ما تېر وخت یادېږي. مستر وروره تاسو مایک خلاص ته فکر کوم. مستر چیچ په نامه باندې نوم د ماته نیمګړی نیمکله معلومیږي، مسکه کچین په نامه باندې وبکه و مستر درې دېرش ته دغه ورور مایک خلاص ته دا ویلې بعضې مشرانو چې هغوی به هلته خبرې هغه به یې کول، قرآنونه به یې کوله. زمونږ کلي کې یو دانه اوس یو خو ملک یو بېادبي د ما پې یو کیرې ملک ښه غوږ ونیسئ. دغه کته که باطل خان دا کته که سړی والا د پوسټ خبرې نه کوم. زه موډریټور نه یم، دغه پوسټ کې پاک نه کته مې کړو. نو هغه بس کله خبره یو وای ملکی کنه یو کیرې ملکی، بېادبي دې ډېره مافي پردېس وروره پوه شوې. یو وای ملکی یو کیرې ملکی، لکه نور خو پوهېږي که نه صحیح صاحب، یو ملک یو کیرې ملک. دا کیرې ملک بسې د سره روان و، تا به لکه غونډه دنیا ورسره روانه ده. نو د ملک بسې خبره وکړه، ده به و قرآن خبره بیا دا جرګه ماران دا د کلي خلک ټول پې پوه اوسېد، هغه خبره کوي دی قرآن پې کوي، هغه به خبره نه وکړې د و قرآن همداسې و بر په درد نه راسه دا خبره هغه سړی دروغ وایي خبرې ته قرآن څنګه ورسره کوي خبرې ته په همدې مشهور وو. نو بعضې ملکانو به ځان سره کیرې ملک ګرځه پوه شوې، هغه ستا د غر ځای کې خو هغوی انتن نه ورکړه، هغه خلکو ته معلوم و. یو خو د موږ خلک داسې رواشناسه خلک دي چې یو قدم د مخه کې کېښود پېژني دي دا سړی په کوم لیول سړی ده، کوم لاین سړی ده، و خبرې بیا دې پېژني. نور څه ده پردېس وروره صرف د ګوتو په شمار خلکو ته ضرورت ده، هر څه خدای پاک اصلاح کوي. خبرې اوس دا ده د ګوتو په شمار خلک د خدای را پیدا کړي چې صادق او مخلص او د الله د رضا لپاره خبرې د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره. که نه نور هېڅ خبره نشته. ګردیزونو وروره تاسو ټولو نه په ډېرې بخښنې سره، زه نه پوهېږم چې زه څخه تاسو نه اجازه واخلم، خو خبرې په ډېرې بخښنې سره بخښنه هم غواړم. انشاءالله بیا به بیا غوړې کوو سره خبرې. جبارخیل صاحب الله دې زموږ د سره مه کموه، بس ستا ته ډېر ضرورت لرو، ډېرې ښې خبرې دې وکړلې، زما په زړه خبرې دې وکړلې، دا تا غوندې مشرانو ته زموږ ضرورت دی. او په والله بالله چې زما دا خوله اوس دا اوس چې ما مایک بند کړی ځان سره شرمېږم چې یو مشر په مقابل کې زه درګه ته غږېږم. زموږ خو پښتونولۍ په رسم کې په خدای که به مشر ته دغه خبره سلام علیک کولی شو یا یو لاسوبه ورته اچولی شو په مجلس کې. دومره قدر جرأت پښتنو دا یو غټ هغه دی که نه غټ زړه غواړي چې یو مشر په مخ کې ته ځې یو لاسوبه اچوې یا سلام اچوې. دا خو
ګڼیزونه وروره بس په څه بخښنې سره زه درته لیک مزاحمت کوم. دغه ورور دلته لاندې لیکلي وي اشنا په ورور په نامه باندې زه ټکسو ته دونه نه ګورم هلته لیکلي دي چې قسم په رب که اصلاح کوي، یعنې مطلب یې دا ده چې دا خلک که تاسې اصلاح کوي. اشنا وروره مطلب دا نه ده چې څوک اصلاح کېږي یا که څوک نه ده کېږي. موږ ته زه هر مؤمن مسلمان باید هغه د حق ناره، د حق اواز، د حق خبره باید یو مسلمان ورور تر غوږه پورې ورسوي. دا که هدایت پروردګار ورته کوي که نه، که د ما او د تم نه ده معلومه، شاید کېدای چې سبا له ما نه یو ګناهګار سړی د ځمکې په مخ باندې نه هېڅوک یې نشي ګارنټي کولی. لیکن موږ یو انسانان یو له بل نه زده کوو، په ښو باندې باید یو بل ته نصیحت وکړو. پوه شولې؟ ولې د هغه که دغسې پلار و مور به لري، دغسې آینده به لري ورسره. همدغه د افغانانو په بغل کې دي، که دغه خلک خراب واوسېږي دا افغانیت ته ضربه ده، که دغه خلک خطاب واوسي موږ ملک ته ضربه ده، که دا خلک خراب واوسي دنیا نور خلک ورسره خرابوي. ورسره موږ خپل اعتبار په نورو خارجي ملکونو بهرني ملکونو کې خپل عزت او ابرو له لاسه د دغو خلکو له لاسه کنه موږ ته ډېر مشکلات جوړوي ورسره. نو دا تاسې موږ د یعنې په فریضه ده چې باید داسې سړی باید ناخبره پاته نه سي. دا د ما یو شخصي نظر ده د ورور په صفت باندې. نور تاسو خپل نظر تاسو نظر په خپل ځای او د موږ په خپل ځای. مننه ورور. دا غریب هم پوهېږي سیر دا خلک دا تاسو کومې ساده خبرې کوي هغه خلک د دې خبرو په کیسه کې نه دي پوه. دا فکر کومه مجاهد ده څوک ده خبرې د به مطلب همدا یي چې دا اوس داسې بېلارې سوي نه دي که نه. رښتا دا بعضې خلکو ته به پخوا به موږ او تاسو متل کوی هغه خدای بېلارې کړي په لار نه سي وایي. که هر څو نصیحتونه ورته وکړي چې هغه خدای بېلارې کړي په لار به نه کړي. دا حقیقت خبره هم ده. او دې خلکو اصلاح کېدل رښتا هم ډېر ناممکنه خبره ده. یو سړی چې په خپل مور او پلار باندې بریک نه نیسي نو هغه به یو سړی چې راځي مطلب دلته دومره غټه پایشي او دومره غټه هغې روانه کړي نو هغه په بل باندې موږ او تاسو خو صرف هغه افغاني مسؤلیت، هغه پښتونولۍ چې کوم مسؤلیت ده، هغه اسلامي چې کوم مسؤلیت موږ ته راغړې ده له هغې ځان خلاصو. که نه څو وارې قسم په خدای ګوره هغه پردیس وروره زه چې هر څه غواړم، هر څه که ګیله کوم، که زاړم، که فریاد کوم، که ښه سوال کوم، که بد کوم، که د دنیا کوم، که د آخرت کوم، که د یو دښمن د راپرځولو کوم، خپل رب ته ژاړم. خپل رب نه مې پوسې د هر شی غوښتي. قسم په خدای هغه وروره پردیس وروره دومره زیات کله کله خفه سم چې زیات یې لار رانه ورګرځي. خو خبرې یا مطلب د تلاوت بیا تر هغې پورې کوم چې تر څو پورې مې مطلب زړه ته سکون نه راغلی. مونځ له هغې پورې کوم همداسې اضافه مونځ کوم منګر مې زړه ته سکون نه راغی. څو پورې مې سکون نه یې حاصل کړی. خبرې ما ته نه خوب راځي، نه مې شپه ده، نه به مې بیا ورځ راځي. او په خدای چې یو ټیم مونځ رانه قضا سي نتیجه یې داسې ګورم پردیس وروره زه څومره بد انسان به دې خلکو ته ښکارم چې دا جبارخیل څه سړی ده چې یو ټیم مونځ دا داسې شیان نه دي پردیس وروره چې وپېر د شروع کړه ښه دا مونځ نه ده، د اضافه مونځ کول او تلاوت کول خبرې دا د اسلام د منځه سره نښتي شیان دي چې کله وخت ته یوازې مونځ وکړې او تلاوت دې نه کړی خبرې ځان درته بل رقم ښکاري. یاره ولا دا مونځ ما پوره نه ده کړی. چې کله مونځ وکړې خبرې ته هغه اضافه مونځ پکې نه کړی خبرې ځان به درته بل رقم ښکاري چې دا اضافه مونځ ما ولې ونه کړ. داسې لکه انسان چې ډېر غټ شی پرېښیي او هغه خپل 5 وخته فرض مونځ خو کوو بس ګیلې او شکوې هم ټولې د الله سره دي، الله ته یې کوو. بنده ته هم قرآن کې هېڅ کله تمه او توقع کړي بس په هماغه رب نه هم پوه سوې د هرې کامیابۍ غوښتنه کړې ده. سوال هم کړی که خدای پاکه چېرته بېلارې یا مطلب د موږ له لاسه یا د موږ له ژبې نه نور مسلمانان ځورېږي یا مطلب ربړېږي یا موږ ناحق یو، موږ ته خپل ځانونه په حق ښکاري، کېدای شي موږ ته به خپلې خبرې ښې ښکاري. خو پاکه ربه د هر څه واک او اختیار تا په لاس کې ده. هغه حسبي ربي نه ما غم یې سره نه له یاده ووته. نو داسې موږ هر څه توکل په خپل رب باندې کوو، هر څه چې غواړو خپل رب نه غواړو. وړې دعاګانې د هماغه ځان سره کوو. خو خبرې پردیس ورور د خپل نفس مې دا اجازه نه راکوي چې خبرې دې خلکو ته دا میدان پرېږدم. اوس د خدای پاک د ما په حال باندې خاص رحم وکړي که نه داسې بهترینه تجربې د خلکو په مقابل کې لرم. ولا اله الا الله پردیس وروره که دوی ما درته پلج نه کړه پلج بیا ما ته په مخ باندې لاړې راتوکه او خپل رب ته مې صبر کړی. رب وایي چې دا خلک تباه دي. جبارخیله خوله دې بنده که یوازې ته دې خلکو ته نه کړېږي خبرې په میلیونونو مسلمانان دې خلکو ته کړېږي. که د دې خلکو له ژبو نه او له دوی د عملونو نه په حقیقت کې نور د نړۍ مسلمانان خبر سي خبرې دې خلکو په وړاندې باندې هغه خلک عکس العمل ښیي. دا ته په یاد ولره که د نړۍ مسلمانان په دې دوی په لایفونو په مفهوم باندې پوه سي چې دوی راځي خدای او رسول باندې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې نیوکې کوي یا داسې سپکې سپورې ورته کوي. که دې خلکو نه په امریکا کې مسلمانانو سرونه کټ کړه بیا ما ته په مخ باندې لاړې راتوکه. نور خلک د موږ او تاسو په ژبه نه پوهېږي چې دا خلک چی وایي. جبارخیل صاحب په بخښنې سبا تر ورځې تاسو په خیر راغلی. زه کله ته ځم د بعضې
لایفونه دي د نورو مذاهبو دلته یو د عیسویانو لایف ته زه ورته ورځم په هغوی کې بعض وخت کسان د مصر او د دغو ملکونو دي که نه د عربي ملکونو خو هغه په عیسوي مذهبه دي او بعض امریکایان دي او د اروپا خلک دي ورسره قسم د چالت هغه مسلمان راځي که نه چې یا له هغو سره خبرې کوي هغه مسلمان دی ته مقصد د دین په اړه باندې معلومات ورته کوي او کوي که به ما په هغو کفارو کې دغسې خبره اورېدلې لکه په د خپلو افغانانو کې والله العظیم چې یا د خدای توهین کړی یا د پیغمبر توهین کړی هغه خپل پیغام چې د یا حق یا نه حق د هغو خلکو ورته بیانوي ورته لیکن مګم د اسلام او د انسانیت توهین یې والله کې ورته کړی په اخر کې هغه ګډ بای ورته وایي ورسره مقصد هغه مسلمانان چې راځي هغه هم په هغه رقم باندې خو افسوس د موږ په دغو خلکو باندې چې دلته ورته راسو هغه خو د دا بالکل د دومره یو وحشت ته راوتلي دي دغه د بارخیل صاحب دوستانو چې کله د دین او د اسلام خبره دغسې بالکل د خدای نه چې یو سړی پښیمانه سو نور نو ذاتي هغه خو په قد دغه نه ده چې خوراک کوي نور خو لغونه هغه حیوان هم ډېره عجزه ده او بېګناه ده ورسره نور خو بیا دغه الله تعالی چې جنت او دوزخ جوړ کړی دی خو د همدغو خلکو لپاره جوړ کړی ده دا دوزخ چې خدای تعالی خو دا دوزخ د حیوانانو لپاره خو نه دی جوړ کړی دی خو د همدغو ګناهګارانو مشرکینو لپاره جوړ کړی دی مننه باتر وروره ما تاسو تازه راغلی او جبار خیل صاحب زه فکر کوم چې د داود ورور خو د شپې د امریکا په ټیم د ما 12 بجې د کوم ځای کې چې زه یم او د دم زه فکر کوم شاید کېدای شي ناوخته به وي که لایف کې خو در راڅرګند زه خو دغه سره یم ویس ورجینیا سره نږدې یم باتر وروره ته چیرې یې 11:50 په ما باندې وي په 11:50 ما تا ټایم یو ده جبار خیل صاحب باندې خو ګورئ دا باسونه چې داسې سره کوو که نه دغه هر شیان چې دي علتونه لري په طور د مثال باندې زه درته وایم هر څومره چې دغه خلک له دین نه فاصله نیسي زه مین فکتور د دین دننه غداران ګڼم زه داسې مثالونه درته درکوم چې ګوره کله چې اوله دوره د جهاد و د ما کم په یادیږي چون سن مې دا تقاضا کوي ګلبدین حکمتیار دومره محبوبیت په خلکو کې درلوده چې کومې خواته به دی لاړه سپین ږیرو کسان خلکو به د ده لاسونه ښکلول او خط مش د ګلبدین حکمتیار چې و د ده په قانوس کې د استاز مرګ روا و د شاګرد مرګ روا و د پتلون پوشه مرګ روا و چا چې نیکتایي اچولې وه د ده مرګ روا و چا چې له دولت کې یوه ورځ وظیفه اجرا کړې وه د ده مرګ روا و په مجاهدینو کې توندره او سخت دریځ چې و حکمتیار و او دی په لاس په ظاهري شکل باندې په لاس کې قرآن نیولی و د دین مدافع و کله چې اصلي سناریو راووتله د ده زمن نه حتی لورګانو یې پی ایچ ډي کړې ده او په تر څنګه پورې زوی یې په ډوبۍ کې په نیکر کې ګرځي دغه جي کې ده چې دا بدبختي چیرته لرو چې د موږ اکثریت خلک بې سواده دي یو تعداد چې لږ سواد پیدا کړی ده هغه بیا په شراب و کبابو باندې اخته سوه دغه شی دوی دایجست کولی نشي چې وسړیه دغه کوم کارونه چې دا خلک کوي دا اسلام نه ده باتر وروره پوښتنه کوم در چې په بکان سر دلته زه کله کله چې ما چې پښتن دغسې بیا هغه اخیستې دي خبرو ټیم رانه تېرېږي زه یو پوښتنه دلته لرم نوم به د چا نه اخلم دغه کسان چې دلته راځي په د سوشل میډیا کې چې دي چې پښتو فارسي انګلیسي هم په خبرې کوي هم هغه سوچه لغاتونه د دې ژبو زده کوي هم په حیات و په حدیث باندې هم معلومات لري د دیموکراسي نه معلومات لري د ساینس او ټکنالوژي هم لري په کائناتو باندې هم خبرې کوي ورسره دا خو دلته بیا د بېسوادي خبره نه ده دلته خو د سوادارو ده چې له دین نه چې دغه کړې ده ورسره د دې دلیل ته بیا څه بولې که هغه تا خو هلته د حکمتیار خبره دې وکړله یا د بېسوادي د دغو خلکو چې کېږي شیطان فکر کوم چې ساته د علم له ډېرو نه جګه وه ګورئ موږ او تاسې څو مشکلات لرو وروره ته دې خبره مه هېروه دا خبره دې خیر ده خبر دې په ګل بدله ابلیس چې ده ابلیس د شیطانانو مشر ده
خو الله ابلیس ابلیس وایي دی کنه الله او اللهم انی اعوذ بک من ابلیسه و جنوده اللهم انی منګه لکه پناه غواړو له ابلیس نه او د ابلیس له لښکر نه جنود لښکر ته وایي ابلیس هغه څوک چې په جنت کې به فرشتو ته درس ورکاو تاسو خبرې فرشتو ته به درس ورکاو هغه دومره زه همدا وایم د الله حکم یې ونه منه خبرې له جنت نه وشاړه دلته ګورې دلته څه شی راځي زه داسې درته وایم اسلام یو ډېر سپېڅلی پاک مقدس او مقنع دین ده هیڅ اتباع ته ضرر پکې نه رسیږي داسې د اسلام له نامه نه یو تعداد کسان راځي او سیاسي ګټې کوي هلته هغه ته صدمه نه رسیږي اوبه پاکې دي اوبه په خپل ځای باندې پاکې دي هېڅ نوه صدمه نه ده ورسېدلی مرداری له اوبو نه را دې خواته دغه کوم کسان چې له اسلام نه استفاده کوي ګوره زه مثال درته درکړم په یویشتمه پیړۍ کې ته راجګېږې وایې چې د موږ علما راټول سوي دي تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي چې دغه علم د ښځې او نر لپاره د ښځو لپاره سته که نسته دا یوه دومره غټه سوالیه ده دا دین ته دومره غټ توهین ده چې عقل کار نه کوي دا یو ملحد نه کوي یو څوک چې کوي یو ملحد هر یو چې نوم یې نه درته اخلم چې دوی 10 کاله نور کوشش وکاندي یو واقعي مسلمان یو خطوه له دین نه یې خواته کوی نسي دا چڼې نه دي چڼې دونه موزره دي چې له اندازې وتلې ځکه چې ته عقیدتاً د سره وصلې تا له ځان سره داسې حس کړی ده چې چراغ له ده سره ده مخه لاره دی ویني چې هر چې شی دی وایي که کنده وایي کنده ده که وایي هواره ده که وایي غر ده ځکه چې تا چراغ ده ته ورکړی خپله تا چراغ نه ده اخیستی چې هغه ساحه وګورې بله موضوع درته ووایم په روی د دنیا کې لاړ شه له هر مؤمن نه پوښتنه وکړه چې د فلسطین او د اسرائیلو جنگ په داخلي حالت کې څه شی ده یوه پرپړه درته لیکي چې دا ظلم ده په دې وخت کې په دې شرایطو کې هم په ملک باندې ورځي هم توطیې ورته جوړوي هم په کور کې وزني وزیر صاحب د داخلي د راځي وایي دا د دوی داخلي موضوع ده ډېر نور همدغسې سوالونه دي چې سړی قهقرا ته غورځوي په ډېره بخښنې سره پوهېږو چې مطلب دلته هر څه دې باندې هر شي باندې پوهېږو غوا توره او شیدې سپینې خیر اوسېږي بد ادب شی ده ګوره قربان دې سما اوس یو شی زه درته وایم ښه دا خبره په خدای مې دې قسم که نه چا سره هغه لرو خبره چا باندې سړی هغه وکړي زه تا ته ووایم خبرې یو له بله بدتر دي اوس دا خو څه ده دا د مکتبونو خبر خو په خپل ځای پرېږده دا ملحدین څه ته ملحدین البته چې موږ وایو چې ملحد خبرې باتوره وره د دوی خبرې غوښتنې هر څه په سر سترګو باندې البته د یو افغان د مسلمان په صفت باندې ما منلې زه ولې د دوی خلاف شوم د ملحدینو یا ولې د ملحدینو خبرو ته انتن نه ورکوم زه پوهېږم چې دا ټول ضرور دي او ډېر مهم شیان دوی وایي خبرې دا لږ تجربه نه لري او لږ علم دې خلکو نه ده کړی ښه ډېر علم یې کړی ده ښه دلیل ښه منطق ښه تاریخ پوه ښه په هر څه باندې پوه دي ولې اوس په مقابل کې داسې د موږ د شډل بډل خلک نیغ ودرېدل کلک ودرېدل دلته علم بیانول مهم نه دي چې تا علم زده کړې علم ساتل مهم دي د هغې علم مقام ساتنه مهم ده په خوله باندې به ته یو شی وایې خو د هغې ساتل ډېر مهم شی دی زه دا نه وایم که ته ووایې چې چڼي که نه دا داسې وایې چې چڼي زه چڼی څه کوم زه بل څه کوم همدا د فیلسوف اولاد ما ته باندې 20 کاله حکومت وکړه که یو څوک په یو ځای کې سالمه فکر واوسېږي یا سالمه فکر دغه واوسېږي یا خپلواک واوسېږي یا یو انسان ووایي چې ما دومره ډګریانې اخیستې دي هغلته خبرې 20 کالو کې باید د دومره بنیادګذاري ځان ته کړي خبرې چې داسې 100,000 کسان بیا رانسي باید په ما باندې نظام ونه ړنګوي موږ نه باید هر شی له لاسه وانخلي داسې مطلب د 4 لکه اردو په مقابل کې موږ ته 100,000 کسان نه پورته کېږي او بیا په خپله خوله باندې په رسنیو کې راځو دا دوام کوو چې وروره موږ باندې 100,000 کسان راغلي 100,000 کسان چې د ما 4 لکه اردو ماتې او په ما باندې دلته واک ته رسېږي دلته ضرور دی خبره بل شی ده خبره دلته د حق او ناحق ده د حق ناحق په دې ده چې 100,000 کسان څنګه کامیابۍ ته رسېږي
دا خپل مقام ترلاسه کولی شي. ګورئ دلته وخت نه وخت دې خبرو ته زه وایم باتوره وروره هغه به نه وي که نه موږ دا نه وایو چې طالب زه تر ټولو نه سرسخته خلاف د دغه شیانو زه یم چې مطلب د نجونو تعلیم ولې نه خلاصي باید خلاصي کړي که خلاصي که نه خلاصي خبرې حکومت بالکل نه خلاصو خو د هغه شي زه طرفداره نه یم. د یو شي چې مطلب که دا طالب وي که هر څوک چې د ما وطن ته امنیت راوړي او خدمت کوي هغه د موږ په سر کې سترګې دي او حمایت باندې هېڅکله شرمېږم نه. ما د جمهوریت یو چارواکی بنیادي له پلار او نیکه نه پیژنده چې دا ما پیژندلی وای چې پلار نیکه یې چېرته اوسېږي څوک دي چې کاره دی کوم ځای دی چې څنګه مې نه پیژندل هماغسې خدای پاک ورکم کړل هلک له نیولې تر بې پورې ټول ورک دي. دغه اوس فلحال چې دا 3 کاله کوم حالات د افغانستان په خویندو په میندو یا په دغه حالاتو باندې ګرځي دوی ټول له مخې له هلک نه نیولې تر بې پورې ټول ورک دي. ولې ورک دي خبره څه ده څه کومه چې لاړ هغه د پښتو او د افغانیت او د قوم او د ملت دعوګیر چې دوی به ویل چې موږ د دې ملت استازیتوب کوو په پارلمان او په ولسي جرګه کې او په نور حکومت کې دلته څه سو دا خو له هلک نه نیولې تر بې پورې ټول ورک سو باتوره وروره. اوس موږ مطلب دلته راځو وایو چې مطلب چڼی اوس هغه چڼی که بیخي د خدای په کار ککړه مې هغه پوهېږي چې وروره په وظیفه په چندو باندې مې ځان ساتلی ده غیرت له تا نه په ما کې ډېر ده وروره په کلي کې اوسېدلی یم د کلي سړی وم نه دی پرېښودلم پازابولم دی د هغوی غټ هغه همدا ده په کور دی ولې راته چاپه ووهله په کور مې ولې راننوتلی د ښځو مخکې دی ولې بېعزته کړم ولې دی ما په کور چاپه ووهله یو طالب له شلو نه د نور طالبان جوړ کړه. ګوره باتوره وروره که طالب دا شی که طالب په دې شي باندې د افغان ملت سره مطلب سیاست کوي چې هغه د نجونو حقوق دي لکه د نجونو د زنانه او د هغه کوم هغه سیستم دوی روان کړی دا مکتبونه دي او مطلب نور په اداري هغو کې کار نه ورکوي دا خبره دا دوی اشتباه کوي دا وړه اشتباه نه ده دا لوکل اشتباه نه ده تیر ظلم پوسې دا اشتباه سوی اوس بلحال بیا دا اشتباه تکراریږي خو موږ باید دلته دې یو شي ته باید متوجه اوسو د بلحال وخت لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو ته ګوره پاکستان کې څه حالات روان دي د اقتصاد او د دوی د داخلي حالاتو نه خبرې بیخي ورخي اوبو تر وړی ده بیخي تر شړېدلې ده بلوچ او لر او بر خبرې دلته د دوی اقتصاد وګورئ د دوی دا سوالونه وګورئ دا حالات وګورئ په افغانستان کې ورځ تر بلې د موږ په کرنسي باندې څه کار روان دی یا مطلب څنګه کوم پړاوونو ته ننوځو یا پروژې یا لږ یا ډېر کار اوس فلحال د ډېرو ګاونډیو نه موږ بهترینه سیالي بوځي په نړۍ کې صحیح ده بعضې شیان مطلب بیکاري سته ده بیکاري که د موږ بیکاري پوسې د نړیوالو سره ورکي خو شپږ څلوېښت هیوادونه راغلي وو امریکا ناټو راغلی وو هغې سره موږ نه جوړېږو والله په بله چې په خپلو لاړو باندې هغه ونه سي که په پردیو لاړو باندې الکلون سي منګه وطن پوهېږو چې وطن څنګه جوړېږي دا شیان دا به موږ جوړو خلک به جوړو د خلکو باندې به کار کوو خبرې باتوره وروره دلته د وطن ته هېچا خدمت نه ده کړی دلته که نن هم څوک واک ته رسېږي هغه سره تر ټولو ناول غم دی د خپل ژبې د خپل تره ورارۍ د خپل بچي غم یې ورسره نور څه ده خبرې به همدلته سره ختمې کړو باتوره وروره نورې خبرې بعضې خبرې دي چې بیخي باید ونسي د موږ دا خبرې چې دا ډېر مهم خلک یې تعقیبوي او ګوري او ضرور نه ده چې مطلب موږ بعضې خبرې دلته هر شی باید ویل سي دا به وخت سره پرېږدو خیر ده حوصله به وکړو زه باتوره وروره دا مخکې لا پوکې ما دا خبره کړې ده باتوره وروره موږ روسان راغله ښې چکچکې یې ورته ووهلې داسې چکچکې یې ورته ووهلې د هغوی شعارونه هم بدرګه کړل غږ به مو کړه دا ټوله مو کړل نه چا بد راپورې ویلې که ښه وو که بد لاړه خلک لاړه که وطن ته یې لږ خدمت وکړه که ډېر یې وکړه ټولو دنیا ول ده څومره یې دا سیسټم یې وکړ چې امریکا راغله 20 کاله په دې وطن کې تیر کړل ښه په نرم ورسره چکچکې وهلي دي شعارونه بدرګه کړي دي د خپلو افغانان چې ورسره درېدلي وو د هر چا په هر څه باندې سترګې پټې کړې ښه ډېر شعارونه ورته ویلي دي دوی په سر باندې موږ کورونه تهدید سو فامیلونه هم تهدید سو خپلوان هم تهدید سول ډېر بدو انسانانو خبرې چې پلار او نیکه معلوم نه ورغله موږ ته قبضه وکړي د همدې جمهوریت د همدې ملي بیرغ په سر باندې دا ملي بیرغ به چې څو دا دنیا آباد دا ملي بیرغ به په دې دنیا کې او دا د موږ ملي بیرغ ده دا طالب هم مني چې دا ملي بیرغ ده او په دې هر شي باندې موږ پوهېږو خو خبره څه شی ده زویم راځئ خیر ده چې دې ټولو ته هم چکچکې ولې راځئ موږ خیر ته لږ مهرباني وکړو چې دغه خپلو دغو خلکو ته پښتانه خو دي بیا که تاسو پنجابی ده دا پنجابیان چېرته دي لږ ما ته راوښیئ زه خبرې زنګ پسې وهم زه پیدا کوم زه رانیسم زه چې یو پیر چې د پیرپرستانو هغه عمومي هغه غټ پیر چې پرون مردار سه هغه مردار فیرې نه راغلی و افغانستان ته خبرې له دې جنبې په مجاهدینو باندې غږ وکړه مالې وینیسئ سړی سیسار مالې چې چېرته جوابي چي ته تېر سوی وینیسئ قسم د باتوره وروره داسې مې ورته ویلې مالې سیسار کله دی سره ګشت ته ووته خبرې په میتازو یې راونیسئ سار ما دې په ذل جلال قسم یې سیسار کې دی سره ګشت ته تېر سوی د شوتلې په پټي کې میتازو ته ناست او په سر باندې ورته مجاهدین ولاړو عکسونه یې ترې اخیستي وو
وینې او خبرې همداسې هوا په هوا باندې حتی تر دې پورې چې په دې مجاهدینو کې داسې خلکو ورته ویلې وه ویې ولئ دا سړی مړ کړي خبرې په دې سینه سینه یې وولئ دا تاسو نه پېژنئ وه باتوره وروره تاسو خبرې دلته بعضې خلکو ته ګورئ په هماغه نظر باندې ټول طالب نظام هم پسې نیولی ده دا خلک دا شیان نه مني خبرې هغه پیر یې پوسې راواخېسته لاسونه یې پرې وتړل په ډېر بې شرمۍ باندې وشړل بل راغلی و هغه یې هماغسې ونیو دا پیران دلته بسته بسته قبیلې لري دا هغه پیر و پوسې چې په پکتیکا کې خبره 2.5 زره کسان صرف د استقبال ته خبره لاسونه په چپول په خې په چپولې همدا خلکو چې سراجیک سو پوسې دا ټول ورته قتل دا ټول دغه غونډو موریدانو ورته قتل راویني ور خبر د سپیس زوی ته جوړ خبره ورسته بیا دوی خپاو ډېر غټ مشران خبره په بمونو ولزول تاسو خبر نه دا ډېر درون جنگ ده زه دا درته ما سیورونو ګوري خبره د ما خبره د بل خواته لاړ شي زه صرف دا وایم راځي یو څو کاله د خلکو توصیه وکړي د باتوره وروره د دې خبرې خو قیامت کې قرآن کې ملاتړ وکړم چې دوی په نجونو باندې تعلیم بند کړی په ژوند هم قرآن کې ووایم چې دا ښه کار کوي دوی دا زه وایم چې خبرې د دې اوسني پاک او سپېڅلي نظام لپاره یو عمده تهدید چې د نړۍ په سطحه باندې دغه نجونو تعلیم ده که هر چا بند کړی ده زه هیله ورنه کوم که په افغانانو باندې دغه په شرف او په اسلام او په پښتو باندې برابر نظام په ځان باندې لوريږي په دې ملت باندې لوريږي او خپل غواړي چې بیا دلته مطلب د انده لپاره ماجر نسی بل خواته لاړ نسی نو دغه د نجونو مکتب نه د خلاص کی دا یو نړیوال تهدید ده د تهدید سره دا یوازې نړیوال تهدید نه ده البته افغانان ټول ورته پوسې دسي ګوته په ماشان اس دي دا تهدید باید دوی له ځان نه لرې کړي نور هغه څه چې مطلب د موږ وطن پې جوړېږي اوس دا ملي بیرغ ده د مېرمنو هغه اشتباهګانې چې تېر حکومتونه وکړل دوی ولې کوي دوی خو د وطن سپېڅلي بچي دي که نه خبرې د وطن هغه ارزښتونه د افغانانو دا د ما هویت ده په هویت څنګه باندې خبرې اړی ګوره جبار خیل صاحب که راسو داسې په عامه سطحه باندې زه په یوه خوا د ترازو کې د جمهوریت وګړي کېدم او په بله خوا د ترازو کې د طالبانو وګړي کېدم نو زیاتره جمهوریتیانو نه د طالبانو وزن ام دروند ده په څو نگاهونه کاتا محمد نور زه راولم او له دوی سره قیاس کوم دا په دې نه چې هغه تاجک ده دا په دې چې هغه یو وحشي ده هغه یو زناور ده هغه دغسې قتلونه وکړل چې حقل د کار نه کوي که زه دوستم راولم دوی سره پرتله کوم نو بیا طالبان میلیون مرتبه له هغو نه ښه دي خو زه داسې وایم چې و طالبه دا کوم کړنې چې ته اوس کوې سبا که په دغه اعمالو باندې ته له وطنه لرې سې د ما به مولا په جومات کې ګونګی کې غږېدی به نسي د ما به پښتون په کور کې ګونګی کې غږېدی به نسي ته خو داسې کارنامې شاته پرېږدې چې ما په دغه وطن کې وحشي له تعلیم نه لرې له معرف نه لرې او یو سمبول مې دنیا ته معرفي کوي زه داسې وایم اوس راغلی وطن دې ونیو نظام دې ونیو دولت در سره ده بقا او فنا دې په خپل لاس کې ده که ته غواړې چې دغه پاتې سې او د اوږدمهاله لپاره اوسېږې نو بیا پاخه درانده قدمونه ږده او که وایې چې نه دغه جوبونه مې ډک سي لکه دا ټالوالی چې اوس په ډوبۍ کې ژوندونه جوړ کړي دي زه به هم ځم قطر کې به ژوند جوړوم بیا نو جوب ډکوه هر شی چې کوې کوه بیا نه د ما نماینده نه پښتون نه د پښتو په فکر راغلی او نه د پښتو په خواص باندې دغه فعلا کارونه چې روان دي ام خلاف د اسلام دي ام خلاف د پښتو دي د سره قیرېدل آبادي نه ده ګوره زه یو مثال درته درکوم بنیادی کارونه چې دي په وطن کې ما ته اوس د کار مه راکوه همدغه وزیر د معارف د راجیک سي په نړیواله سطحه دې په افغانانو باندې غږ وکاندي چې موږ له کسر د بودیجې سره مواجه یو استادانو ته پیسې نه لرو افغانانو په بهر کې مکلف یاستئ چې د کور په سر $10,000 راولګئ څوک به ونه لېږي زه من حیث د یو افغان وګړي د 15 معلمینو دایمي معاش په غاړه اخلم شروع که کنه ولې نه کوې خو که ته غواړې چې ما تورې ارتجاع ته وړاندې کې
کوزه پښتونخوا مې 2 کاله پښتانه مې د پنجاب مزدوران وه، ولې اوس یې لیبر کم سوی دی، ته غواړې چې دا نوی قشر مې بیا د پنجاب مزدوران سي؟ هدف دې څه شی ده؟ پلان دې دې شاته چی ده؟ بېسواده افغانستان نه طالبه ته څه شی لاسته راوړي؟ زه دا نه وایم 55% درسونه یې دیني که 45 عصري ورسره پرېږده، یو ښه مولا انجینر تر جوړ که، یو ښه مولا ډاکټر تر جوړ که، یو ښه مولا اقتصاددان تر جوړ که. اول یې مولا که بیا یې اقتصاددان که. تړی یمه تیارې کې یم لویه وه، سبا چې د خپل اولاد لپاره یو مړۍ ډوډۍ نشي راوړلی هغه شی مه تر جوړوه. باتوره وروره خبرې د موږ د سهار د مانځه ټیم ده په ډېرې بخښنې سره خبرې ما ډېر مخکې به هغه وخته 7 بجې او 14 منټه دي ده دا خبره دی که تا کومه به ډېرې بخښنې سره موږ او پردیس او ګارنیزون ورور ډېر مخکې سره خدای پاماني کړی طوفان صاحب هم لاړل ته موږ پرېښودلو سره تا ته پاته ده چې زه هر لایب ته وخېځم خبرې ډېر وخت نه تېروم دلته خبرې د پردیس او د ګارنیزون ورور سره د ما سرختانۍ خبرې یو رقم طبیعت ولګېده او داسې نه و چې موږ خبرې باید د الله د رضا لپاره وکړو که یو طرف هم اخلو یو چا نه غوښتنه هم کوو لږ باید ورته ځان برابر کړو که نه په هغه سیسټم باندې زه پوهېږم دا تا د زړه درد دی تا خبرې دا ته چې کوم شی وایې دا د یو افغان خبره نه ده دا تقریبا دا نن سبا وخت که درته وایم چې 80% افغانان خبرې ټول هم دی تا خبرې کوي دا یو درونه حقیقت ده دې نه څوک سترګې نسي پټولی که ته ووایې چې یار جبارخیل به راځي په پټو سترګو باندې به د یو چا لابېګیري کوي یا یو چا حمایت کوي نه وروره قرآن که هېڅوک هم پکې داسې دقیق پېژنم بعضې مشران صحیح ده مطلب بعضې مشران ګورم پېژنم مطلب د مونږ بعضې مشرانو سره ناستې پاستې کوي ګوره هغه باتوره وروره بدلون راځي په دې باید ته پوه سي بدلون راځي ډېر تغیرات راځي داسې سخل راځي په دې نه یم پوهي خو خبرې دوی وایي چې مطلب ډېر غټ تغیر راځي داسې تغیر څخه راځي خدای دې په واک دې داسې تغیر راولي خبرې چې د موږ او تاسو ټولو افغانانو پکې خیر خدای دې وکړي چې بیا دلته دغه افغانان بیا د جنګ ښکار نسي یو ځل بیا د جنګ ښکار نسي خدای دې وکړي چې بیا ته په یو ټغر سره راټول سو دا نسي نن خبرې نن په یو ټغر راټول یو سبا بیا په سنګر کې سره ناست یو بل سره باتوره وروره خیر ده بعضې شیان البته که تاسو دلته موږ چې خولې نه خبر وځي بیا خبرې سبا موږ غونډې خبرې نسو کولی خیر ده زه پوهېږم دا ته چې چې وایې خبرې نن 50% طالبان هم دا خبره کوي چې وروره نظام په دې نه ساتل کېږي په دې نه ساتل کېږي عام مجاهدین هم دا خبرې راټینګې کړي دي زه درته وایم ما ته له دې جنه پوس هغسې خبره نه څو کول لکه څنګه چې شیر محمد عباس تنکزی هلته دوی ته په یو مجالسو کې کوي په مجالس کې جګېږي شیر محمد عباس تنکزی ورته وایي چې د نجونو تعلیم فرض عین ده دا باید خلاص شي خبرې ما او د تا له خبرو نه د هغوی خبرې زر وارې وزن هم ډېر لري او خبرې دوی خپل منځ کې یو بل ته ډېر دروند احترام لري چې د هغه خبره نه چلېږي د ما او د تا خبرو خو قرآن کې قیامت کې هم څوک ومني خو زه هم د دې په جهت چې مطلب یو خبرې مې چاته خیر ورسېږي که حکومت په لحاظ یا مطلب هغه په لحاظ نو زه هم ځان ته جنجال منجال یو شی پیدا نه کړي نه ځان ته تاسو خپله پیدا کړي زه خو نه پوهېږم کوم سچویشن کې تاسو ژوند کوئ چېرته کوئ څنګه نه موږ هلته فامیلونه دي کورونه هم دي ژوند هم د خپل او خپلوان هم دي یو عادي ګیله باندې مرو باتوره وروره چې یو عادي ګیله مې څوک مشر ته وکړي خبرې پړک چاودېږي هغه وایي ما ته د څوک ګیله هم نه کوي خلاصه خبره ده خو موږ د هر شي ټولو تهدیدونو باوجود چې راځو دلته خبرې درسره کوو بعضې خبرې د کېدو نه دي بعضې خبرې مطلب باید موږ هغه وساتو خیر د وخت سره ګوره دغه 40 کاله عمر مې ده په ډېرو حقایقو باندې پوهیم باتوره وروره کېدای شي نه پوهېږم تا عمر به څومره خو خبرې 40 کاله ما داسې لوکل ژوند نه ده کړی چې ته ووایې چې دا سړی به چېرته خو دی خو نه ټول عمر جرګې مرکې همدغه د وطن دا دردونه مردونه په همدغو کې راغټ سوي یو په ډېر شیانو باندې پوهېږم عملي مې لیدلي سترګو وړاندې مې لیدلي دي الله پاک دې موږ او تاسو په وطن باندې رحم وکړي د هرې نګاه نه د خدای رحم پرې وکړي خدای پاک دې موږ او تاسو حیا او عزت د دغه ډمانو نه اول وژغوري بیا زه چې کله د ډمان ته ګورم د دنیا حالاتو ته ګورم اخوا او دغه مجاهدین لګیا دي په خدای او په رسول نیوکې کوي دلته نیم ډمان ځوان نسل هم لګیا ده په زرهاو خبرې د ډمانو حمایت کوي د ډمانو حمایت کوي د مردګاوۍ حمایت کوي هغوی ته چې ګورم زه وایم چې خدای پاک ډېر شکر داسې طالبان راغلل دې وطن ته قرآن مې دی وایي د دې وطن د حیا او د عزت د بچ کولو لپاره آخري وخت ما د په خدای قسم چې همدا خلکو خبرې دا شی موږ خو صرف یو مکتب کوو په قرآن مې دی چې مکتب نه مخکې خبرې موږ تاسو په بل غم باندې کوو دا شکر ده چې دا خلک راغلل دغه یو شی یو ځای نه خو مې زړه ښه ډاډه ده چې زه دلته خو به په داسې عیاشي او مردګاوي خو به نه کېږي لکه څنګه چې دلته مطلب له غرب نه موږ کوم زیري وطن کې خلکو ته ورکوو دا شیان خو به نه کېږي نن هم وروره خبرې باتوره وروره نن په وطن کې کار روان ده که ته وایې چې کیر میر دا کیر میر موږ ته چا نه ده اچولی
کیر نه د روس په وخت کې اچول شوی ده نه د امریکا په وخت کې واچول څه دا کیرونه په اسانه نه اچول کیږي دا هغه پروژې دي چې 1 کیلومتر کار کړی ده نورې پریښې ده د پروژو پیسې د مکمل پروژې پیسې پوسې ټولې راخیستې دي په دوبۍ او په انډیا او په ترکیه او په یو ځای کې بل ځای کې ځانو ته کسرونه پې جوړ کړي دي د دې ټولو پروژو چې دا نن بیا دوی افتتاح کوي د دې ټولو پروژو پیسې وړل شوي دي څه په امریکا کې استعمال شوي دا د ارګ له ملالنډي نه تا دې توکل لرله چې دا پروژې به تا ته جوړې کړي اوس خیر ده خدای خاطر وکړي موږ د جنگ په حالات کې قرار لرو خصوصا منځنۍ اسیا پوسې په د جنگ په حالات کې قرار لري خصوصا د اسیا زړه ته پوسې خلک بیا غواړي اسیا زړه افغانستان بیا خلک غواړي چې دغه د ګاونډي هیوادونه دغه سوپر طاقت دا ایټمي وسلې دوی غواړي چې په افغانستان کې بیا سره استفاده کړي وروره که د تا زړه ښه که د تا زړه بدي امریکا جمع پوسې نور ناټو دا سپي مور دګران دا په پوره معنا باندې بیا ځانونه تیار کړي دوی بیا غواړي افغانستان ته لاړ شي چې تر څو پورې دوی روس دا کوم جنگ چې په اوکراین کې لګیا ده دا دریم جنگ جهاني ده دا غواړي چې اروپا ته راشي دوی غواړي چې دا جنگ په افغانستان کې مهار کړي دوی صرف یو طریقه غواړي یو بهانه غواړي چې څنګه دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي او د روس لپاره هلته او د روس او د ایران لپاره د چین لپاره یو تهدید پاتې شي خو دا ولې امریکا زړه په دې نه شي کولی چې هلته روس خبرې مستقیما مداخلت کړي روس بله ورځ د بهرنیو چارو وزیر په خپله په ډاګه ویلې چې مطلب که دا ولې چېرته امریکا بیا د افغانستان لپاره زړه ښه کړي او غواړي چې دی راشي خبرې موږ مستقیما مداخلت کوو دا وړه خبره نه ده بهرنیو چارو وزیر دا خبره کړې ده دا کوم ماشومانه خبره نه ده او هغه خلک که وغواړي خبره هغه دا شی کولی هم شي روس چې مطلب په اوکراین باندې حمله کوی شي د هغه مرکزونه وشتی شي خبرې کابل داسې نه ورته ښکاري لکه کارتینه خبرې جنګ هم پکې کوي هر شی پکې د خپل ځان د ساتلو لپاره د خپل وطن د ساتلو لپاره د دې دښمن د مهارولو لپاره دا اوس فلحال خبرې په بشپړه توګه په افغانستان کې چین هم لګیا ده روس هم لګیا ده او هغه کته مخلوق هم لګیا ده هغوی غواړي چې بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه درنه لاړم طوفان صاحب محترم سلام ته خو دې وعلیکم السلام زیاته مننه الله مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ ډېر زیات منندوی یم د جناب پردیس صاحب نه او باتور صاحب نه ګارنیزیون صاحب او خاص وطن د وحید الله جبار خیل صاحب محترم او د دوستانو چې د دغه لایف کې تاسې وایي او ښه وخت ولرئ نور مو پاک پروردگار ته سپارم توپان صاحب الله سبحانه وتعالی توپان صاحب بیگ میاوری جبار خیل صاحب یو ملت توپان صاحب نه مې پوښتنه توپان صاحب بیگ میاوری ژوندي اوسئ ملګرو ما فالو کړی جبار خیل صاحب دا نه ډېر ضروري کار انشاءالله د مرافقو جار او بیا به انشاءالله تعالی سره ګورو زه بیا انشاءالله تعالی په آینده کې ستاسو په چوپړ کې به او د خدای په امان